سلامونه هونیکی هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تیر اونۍ د خیبر پښتونخوا او د ډیورند فرضي کښت نږدې په واڼه کې دلته د پاکستان یو پوځي پانتون جوړ سوی وی. په دغه پوځي پانتون کې یو لویه جګړه پیله سوه. دغه جګړې کې که څه حدودا 15 ساعته تر 40 ساعته دا جګړه روانه وه، خو وروسته د پاکستان پوځ بیا د دې څخه یو ډرامه جوړه کړه او په دې باندې یو جهالي ویډیوګانې جوړه کړې چې موږ دغه ځوانان هلته چې په کمپو کې بند وه هغه موږ وایستله، او دا کوم کسان هم چې راغلي وو دا د پاکستان نه وه، دا افغانستان څخه راغلي وه. خو دغه ټولې خبرې چې وه دا د پاکستان د پوځ خبرې وې. او بیا وروسته د محمود خان حاجکزي او فکر کوم حسن قیصر و څوک فکر د محمود خان حاجکزي سره چې کوم کس و هغه پخوا د پارلمان مشر هم و، د تحریک انصاف د ګوند یو کس و. دوی یو خبري ناسته وکړه او په دې خبري ناست کې هم یو څو خبرې وکړې. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې دغه عمله سره کوم وه او دا عمله چا وکړه او ولې د پنجاب پوځ دا مستقیمه د افغانانو غاړې ته واچوله. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تیرې شوم. تیر اونۍ په واڼه کې چې کوم نظامي پانتون جوړ شوی و، په هغه نظامي پانتون باندې لومړی یو موټر انفجار وکړلو او د هغه موټر د انفجار کولو سره هغه کوم دروازه چې و هغه دروازه ختمه سوه. د دروازې د ختمېدو سره 3 دانې جنګیالي ولاړه داسې ته ورننوتله، پانتون ته ورننوتل. ویل کېږي چې د دې جنګیالیو سره ډرون الوتکې وي، د دې جنګیالیو سره نوې ټکنالوژي وي، د دې جنګیالیو سره داسې څه وه چې حدودا 15 تر 40 ساعت دا جګړه د پاکستان د پوځ سره وکړه او دا جګړه دا مهار نه سوه. یعنې 15 ساعته تر 40 ساعتونو د دې سره دا جګړه روانه او د دې سره ډرون الوتکې وي چې دوی په همدغه کورو کې یو بل پسې ګرځوله او زنو ته یې لاره معلوموله چې کوم ځای کې لاره امن ده، به دوی د هغه ځای څخه بل ځای ته انتقالېدله. نو دا ټکنالوژي دا ټولې خبرې چې کېږي، د بلې خوا بیا دلته د پنجاب پوځ او د هماغه د دوی تلویزیوني د پروپاګنډا ادارې چې دي همدغه دوی شروع کړي وه چې دا خوارج دی او دا خوارج بیا دوی د افغانستان څخه راغلي دي. په دغه ورځ کې محمود خان حاجکزی راولاړ شو او یو پریس کانفرانس یې ورکړو. په دې پریس کانفرانس کې وویلو ولې ګوره هېڅ ملک دومره بیعقل نه دی چې دوی خپل د ملک تذکره یو چاته په جیب کې ورکړي او ورته ووایي چې ولاړ شه ته په داسې کې حمله وکړه، په واڼه کې د پاکستان پر پوځ باندې حمله وکړه او بیا وروسته د خپل تذکره وښیي چې زه افغان یم. دا کوم ډرامې چې دا شروع کړي دي دا د پاکستان د پوځ ډرامې دي او دا یوازینی هدف یې همدغه دی چې د ډیورند فرضي کښت په دې خوا او په ها خوا چې دي پښتانه فقط دوی په سره جدا کړي او د دې خوا چې کوم پښتانه دي دا د پنجاب تر غلامي او تر داسې بلې جبر لاندې ژوند وکړي او دوی هېڅ وخت افغانستان ته مخ والړوي. همدانن چې دا تجارت بند شوی دی، همدانن چې دا نوم دا پروپاګانډ روان دی چې هلته د افغانستان څخه تروریستي ډلې را روان دي او هلته راځي فعالیتونه کوي، دغه ټولې خبرې دروغ دي. خپله حاجکزي صاحب ویلو ول ګوره ول افغانستان د 15 نورو هیوادونو سره سرحد لري چې ایران ورسره ښه ورور ولري. ایران یو ورځ کې هم ونه ویل چې د افغانستان څخه پر ما باندې ضربه وسوه، یو ډز وسوه یا یو تروریست ماته راغی. ترکمنستان یو ورځ کې هم شکایت ونه کړو چې د افغانستان سره زه ستونزه لرم. ازبکستان یو ورځ هم ونه ویل چې زه د افغانستان سره ستونزه نه لرم. په ولایم هر ورځ کې خبرونه نشریږي چې موږ د افغانستان اړیکې دومره قوي شوي چې تجارت هم ښه قوي روان دی. که د بل خوا تاجکستان دی، که تاجکستان هم د دوی سره مخالفتونه هم لري د طالبانو او د تاجکستان په منځ کې، مګر بیا یې هم ونه ویل چې دوی هلته تاجکستان ته تروریستي ډلې اړول دي. د بل لوري چین هغه د ورسره د واخان لاره خلاصوي، مګر یو ورځ هم چین ونه ویل چې هلته د یغوریانو سره کوم ستونزه پیدا شوې دي، یا هم د افغانستان د خوا کوم تروریستي ډله بل راغلې ده. دا څنګه کېدلی شي چې دلته پاکستان چې په همدغه سیمه کې پروت دی، پاکستان د افغانستان سره هم شکایت لري، د ایران څخه هم شکایت ولري، د هند څخه هم شکایت لري او د چین سره هم دوه مخې پالیسي کوي چې چینایانو ته کله ګوادر ورکړي او کله وایي چې امریکایانو ته ورکوم. دا کوم عقل منلی شي؟ نو خپله حاجکزي صاحب دا خبره وکړه چې دغه کارونه چې تاسو شروع کړي دي دا یو ورځ کې دا ملک د داسې تبعیت مخ کې چې نور به دا خلک به دلته ژوندي به مړه شي او خپل د ماښام ډوډۍ به هم ونسي پیدا کړی. او دا حالت ولو د پاکستان پوځ شروع کړی دی او دا حالت یې شهباز شریف شروع کړی دی او خپل هم په خپل پریس کانفرانس کې ویل چې دغه بار پر شهباز شریف باندې دروند دی او دا شهباز شریف دا بار نشي وړلی او دا کوم وحشتونه چې روان دي دا ټول ډرامې دي.
دا چې په واڼه باندې کوم انفجار سوی دی او هلته هم جګړه سوې ده په پوهنتون کې، که هغه په اسلام آباد کې سوی دی، که هغه په خیبر پښتونخوا کې سوی دی، دغه ټولې ډرامې دي. که هغه په بلوچستان کې ها بلوچ کې سوی دی، دغه ټولې ډرامې ګډلې. یعنې چې معنا ډرامه ده، نو دا خلک د خپله د پنجاب پوځ کې، د خپله د ISI کې، د خپله دغه د تروریستي ګروپونه چې دوی جوړ کړي دي، همدغه دوی خپلې هم دغه کارونه کوي. څه چې دپاره د دې دپاره چې دوی سیمه نه حمله کوي، تجارت ختم کړي او د پښتنو سره د پښتنو او د بلوچستانو اقتصادي حالات دومره صفر کړي چې نور نه پښتون وسې کړی د پنجاب په مقابل کې ودرېږي او نه هم بلوچ ودرېږي. او دوی چې د مجبور کوي چې دوی ټوپک واخلي، او ټوپک یې چې واخیستلو بیا د پنجاب پوځ ته یو بهانه جوړه ده چې یاره دا تروریستان دي او دا په یو نړیواله ثبوت ورباندې جوړ کړي او بیا یې قتل عام کړي. لکه څنګه چې همدا اوس قتل عام په وزیرستان کې روان دی، په باجوړ کې روان دی، په کورمه کې روان دی، په بلوچستان کې روان دی، په دغه سیمو کې چې ارزه کې ویني دا قتل عام روان دی. او دا ځکه روان دی چې پاکستان پوځ ورته ویلي چې یاره دوی پر ما باندې داسې یې کړی، ټوپک یې اخیستی دی او دوی تروریستان دي. نو دا کومې خبرې چې دا کومې ډرامې چې شروع کړي دا ټول د پنجاب پوځ ډرامه ده، نه د افغانستان څخه کوم کس ډله چې هلته حمله وکړي او چې کس ورتللو، دا کس چې ورتللو خو ستا خو په دې فرضي کرښه باندې سیم خاردار لګولی دی، په دغه فرضي کرښه باندې دروازې خو تا بندې کړي دي، په همدغه فرضي کرښه باندې ته دوامداره چیکاپ لري، نو دا تروریست سره کم تېر سو. دا خبرې افریدي هم وکړه، سهیل افریدي هم دا خبره وکړه. د پارلمان د پاکستان په پارلمان کې ټول پښتانه وکیلان هم دا خبره کوي چې دا تروریست سره کوم د افغانستان څخه راځي چې دا دومره امنیتي کسان هم هلته دي او دا دومره امنیتي تدابیر سره سره ته بیا هم د تروریست راځي او په دومره پیمانه باندې انفجار کوي چې 40 ساعته جګړه روان ده او ته وایي چې موږ خبر نه وو د دې جګړې. دا ټول ډرامې دي، دا ټول ډرامې دي، دا ټول د پاکستان د پوځ ډرامې دي. او دغه ډرامې په دې خاطر چې دوی وسې کړی د عاصم منیر دلته توبه نعوذ بالله پیغمبر معرفي کړي چې دغه کس که اوس په پاکستان کې شک نه، نو دا پاکستان څوک خوري. او همدغه کس دی یو ورځ به دا پاکستان دې ځای ته ورسي چې نور به نه کس نه به خلک دې ته د دوی په کچکول کې به یو څه پیسې واچي، نه به خیرات ورکړي او نه به هم دوی به په داسې سیمه کې ژوند وسې کړی. همدا و چې تجارت افغانستان ور بند کړی دی، یو ورځ به هماغه 10 میلیارډ ډالري تجارت چې د پاکستان د هند سره روان دی هغه به هم بند کړي، چین به هم بند کړي، ایران به هم بند کړي. بیا ورته وسې کړی چې په سیمه کې ته ژوند کولی سي که نه سي کولی. دا سیاستونه، دا حالات چې تا په سیمه کې جوړ کړي دي، دا حالت یوازې او یوازې پر پښتنو پر بلوچ باندې دی. ته ورځه په لاهور کې څه هی شنو ژوند دی، په لاهور کې خو هیڅ هم احساس ونه کړو چې امنیت خراب شوی دی یا هلته کوم انفجار وسو، کوم انتحار وسو، کوم تروریستي پیښه وسوه، هلته هم ایرامندهي روانه ده او هم هلته خلفاشا روان ده او هم هلته د دوی صنعت روان دی، هم تجارت روان دی، هم د دوی سیاست روان دی. دغه ټول روان دي، خو یوازې بدبختي ولې په پښتنو او په بلوچو باندې ده. زړه خلاص کړئ. خپله اچکزي صاحب ویلو ول دا جګړه فقط او فقط د دې دپاره ده چې په سیمه ناامنه کړي او دلته دغه ټوله معدنیات چې دي دا باید یو څو تروریستي ډلو په لاس ورکړي او همدغه تروریستي ډلې به دا معدنیات ورباسي او دا پاکستان پوځ ته ورکړي او پاکستان پوځ بیا وړي عربو ته او امریکا ته به وړي په لاس ورکوي. او دا جګړه همدغسې روانه ده. او دا کوم کار چې وګوره په سودان کې روان دی، همدغه کار وګوره پاکستان پر پښتنو او په بلوچو باندې دا کار روان کړی دی چې دغه سیمه کې چې دا کوم معدنیات او کوم د طلا معدنیات چې دي دغه څخه دا طلاوي او دغه زمرد او دا څه شان وباسي او نور بیا دا سیمه دغسې پرېږدي. دا حالت دردونکی دی او دا حالت د ټول ډرامې دي. خپل اڅکزي صاحب خبرې تاسو واورئ او دا خبرې تاسو په غور سره واورئ او خپل دا څه ورباندې وکړئ، خپل فکر ورباندې وکړئ. دا بعضې وخت کې اڅکزي صاحب د پاکستان په پلوي باندې خبرې کوي، ډېر خلک خفه کېږي. مجبوریت دی، دومره یو ظالمه پوځ چې هلته اوسي هغه باندې هر کار کولی شي، مګر بیا هم هفرین چې دومره وراولاړېږي خپل د قوم دفاع خو کوي. زه هېڅ وخت نه ملامتوم اڅکزي صاحب، دا کومې خبرې چې کړي دا ډېرې ښې خبرې دي او دا یې ویلي دي چې دا څه چې دا کوم انفجارونه انتحارونه سوي دي دا ټول ډرامه ده، دا ټول ډرامه ده او پښتانه دي ځانونه په دې باندې پوه کړي. دا و درنه زه ویډیو هلمند شسم ترلاسه کړو، تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.